السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په قمر انسټیټیوټ کې موږ په حکمه په نوم باندې پودکاسټ شروع کړی دی. پوهېږم په افغانستان کې د اولین ځل وي تاسو دا ګورئ، لیکن په نور نړۍ کې دا عادي مسله ده. په دې پودکاسټ کې موږ مختلف مسایل باندې بحث کوو، خصوصا څنګه موږ د خپل افغانانو مسلمانانو ژوند جوړولی شو. او نن موږ بحث کوو چې په اسلام کې د ښځو وهل اجازه شته او که نشته دی. السلام علیکم استاد. بخیر. وعلیکم السلام. بخیر نور اوسئ. څنګه یې؟ صحت هم ښه ان شاء الله. نن خو مونږ یو پولینګ اچولی په فیسبوک پیج کې او له دوستانو څخه مو غوښتي وو چې تاسو هم موږ سره خپلې نظریې شریکئ. نو ماشاءالله ډېر ښه هغوی فعالیت څرګند کړی و او ډېر ښه کمنټونه یې کړي وو. الله جل جلاله دې دوی ژوندي لري او بعضې جالب کمنټونه دي چې انشاءالله په آخر کې به بیا راواخلو او په هغه به بحث وکړو. ما هغه پول ولیدو، په پول کې تقریبا 15% خلکو ویل نه اسلام کې ښځه وهل اجازه نشته دی، خو 15% خلکو ویل چې په اسلام کې ښځه وهل اجازه شته دی. نو زه غواړم وګورم چې ستاسو نظر په دې باندې څه دی چې په اسلام کې ښځه وهل اجازه شته او که نشته دی. الحمدلله په اسلام کې خو هر څه معقول دي. بالکل. اسلام هغه څیزونه موږ تاسو ته تایید کړي دي او لارښوونه کړې چې هغه هم عقل مني هم انسانیت مني. انشاءالله بعضې انسانان دي چې سره له نصیحته، سره له ښې لارښوونې، سره له مینې او محبت بیا هم په خبره نه پوهېږي که نه، چې له جملې څخه یا ښځې دي یا ماشومان دي. اسلام سره له دومره لارښوونو چې تاسو له ښځو سره ښه سلوک کوئ، ماشومان باندې ښه اخلاق ورسره کوئ، نرمي ورسره کوئ، لیکن د دې سره سره بیا وروسته اسلام ته خبره هم کړې چې تاسو که چېرته امکان نه نو تاسو یې وهلی هم شئ که نه. دلته د قرآن آیات دی، سورة النساء آیات نمبر 30 کې دغه ته موږ ته تشریح کوي. بالکل. الله جل جلاله د هغه ښځو په اړه باندې چې هغوی نافرمانه دي، قرآن شریف کې ویلي چې تاسو اول هغوی ته وعظ و نصیحت وکئ، فعظوهن. صحیح ده؟ تاسو ورته ښه نرمه خبره وکئ. که چېرته ستاسو دوی دا خبره ومنله ډېره ښه خبره ده، تاسو د هغوی په خبره باندې مخکې لاړ شئ او په هېڅ قسمه سختي ورسره او زیاتی ورسره مه کوئ. په دویم مرحله کې که چېرته دا ښځه بیا هم نه سمېدله نو تاسو بیا هغه داسې وکړئ چې له خپل ځان نه لږ لرې کړي که نه، تختو سره جدا کوئ، کوروالی ورسره مه کوئ، یا دا حد اقل یو ځای لږ ورسره جدا کوئ تر څو هغه ښځه چې هغه هوښیاره ښځه وي، درنه ښځه وي، هغه سمدستي پوهېږي او سمې لارې ته راځي. لیکن بعضې ښځې دومره نافرمانه وي که نه چې هغه دې سره هم بیا یعنې هغه حقیقت ته نه رسېږي او د خپل خاوند په اهمیت باندې نه پوهېږي، نو بیا شریعت ویلي چې وضربوهن، تاسو هغه ووهئ. زه به درته یوه قصه وکړم ډېره جالبه. یو ځای کې ما خبرې کولې، نو دا خبرې مې کولې، کله چې دې ودرېبوهنو ته راغلم یو دا خلک خوشحاله شو. ما داسې فکر وکړو که نه، دا خلک لکه چې همدې ټکي ته انتظار و. اکثر دا مشکله شته چې ځکه دا ویل ډېر ورته خوند ورکوي. متاسفانه نو ما هغوی ته وویل چې تاسو لکه چې همدغه ته انتظار اوس هم زما د زړه خبره وکړه که نه. نو شریعت حال دا چې دا په دریم سټپ کې، په دریمه مرحله کې تاسو ته ویلي چې دا بیا وویل. اکثره خلک لکه دې کمنټونه کې مې ویلي چې مونږ اول کې په وهلو شروع کوو که نه. زمونږ کار دا ده چې اول له وهلو نه شروع کوو. دا غلط کار دی. نه، اول دا ده چې ته په ښه طریقه باندې هغه پوه کړي، بیا له هغه نه ځان لږ جدا کړي او بیا په دریمه مرحله کې هغه ووایي. او وهل هم هغه وهل چې کوم تا ته شریعت ویلي. شریعت کوم وهل ویلي دي؟ شریعت نبی علیه الصلاة والسلام زموږ خوږ نبی هغه ویلي چې تاسو دا ښځه داسې ووهئ چې هغه په هغه کې عیب پرې نه دي، عیب پکې پرې نه دي، یعنې زخم پکې پرې نه دي، لکه په دې کمنټونه کې لاس پکې ورته مات نه کړي که نه، او داسې وهل نه چې په هغه کې زخم جوړ کړي یا اثر پکې پرېږدي. مثلا دا مخ چې دا د ښځو د حسن ځای ده که نه، په مخ باندې مه وهئ، ځکه په مخ کې به داسې یو اثر پاتې شي چې هغه به بیا په آینده کې به شرمېږي، د نورو ښځو په وړاندې به هغه کمه راشي. نو شریعت الحمدلله ډېر په ښه طریقه باندې دا علماو چې کوم د دې آیت تفسیرونه کړي دي هغوی ویلي چې مثلا یو مسواک در راواخلئ که نه، داسې پې ووایي، یا یو څادر یو بالښت چې پروت دغه راواخلئ ویولې پې که نه، ډېرې کم اندازې باندې دي که نه. په هېڅ ډول باندې هم شریعت چا ته دا اجازه نه ورکوي چې هغه راجګ سي، سوټي ته لاس کړي، درز او غپه او راچپه کول. ډېر ښه. دنه ښه چې مخکې زه خپل نظر ورکړم چې زما نظر شی دی. یو څو کمنټونه به ولولو، کمنټونه دوی په سکرین کې هم لوستلی شي او موږ به ورته دې ځای نه ولولو چې خلک څه وایي، ځکه موږ همیشه دنه مخکې چې پودکاسټ وکړو کله کله خلکو نه پوښتنې کوو. بالکل. اسلم جان امرخیل ورور ویلي دي چې هوش ته اول ښځې سره خبرې بندې که په هغه کار ونه شو بستره تر بیله که په هغه هم کار ونه شو بیا پرې راباندې که. نه دغه باش که بیا زه ورسره راضي نه یم. بالکل پوهېږم ته مو سره راضي نه یې. بل ورور کوم څه کمنټ ورکړی دی؟ بل ورور دا کمنټ ورکړی دی، وایي مونږ خو ټوله دا خبره منو چې ښځې باید ونه وهو که نه، خو لیکن بیا په عمل کې راجګېږو ټولې وهو. متاسفانه دغه کمنټ باره زه غواړم ووایم چې متاسفانه دغه جامع بعضې مشکلات چې موږ نشو بحث پرې کولی ځکه موږ پخپله یې کوو. بالکل.
نو دا ډېر واقعي هغې ویلی دی. زه په دې کې منم چې بعضې خلک په بیرون کې ماشاءالله ښه نیک خلک وي خو په کور کې اولاد او ښځه ته په تنګ وي. نو دوی ته اصل کې زه دنیا غلامان وایم. دوی دنیا غلامان دي، د خلکو محتاجین دي چې ما ته ښه تعریف وکړي. که دوی د الله غلام شي د الله بندګي وکړي نو کور او بیرون دوی ته باید یو شی وي. باید کور کې بیخي ډېر ښه اوسي. بل کمنټ وړو انشاءالله. یو ورور ډېر ښه جالب کمنټ کړی دا، ویلي دي چې زموږ په افغانستان کې ډېر عادت دا ده چې ډېرو ځایونو کې کله چې یو خاوند د خپلې ښځې سره مینه او محبت کوي یا سره شفقت کوي نو په کور کې وایي خلک ورته وایي دا یې رپورټ غټ بې غیرته بل نشته. ماشاءالله د نوم چې د ورور که نه د دې ورور نوم اوس مانه لږ هغه شو مشکل نه ښه سکرین کې بالکل سکرین کې هم تاسو هغه کوئ. ډېر ښه کمنټ یې کړی، دا ډېر متاسفانه ډېر. او هغه څوک هغه زوی چې خپل ښځه وهي نو هغه ته وایي دا څومره باغیرته ده، څومره باشهامته، څومره دې کې بعض قصې هم جوړې کړي دي قصې جوړې کړي متاسفانه. خو اصل کې زما په نظر باندې مور پلار سره چې نیک عمل کې ته ښه انسان په جامع کې، ورور خور سره کې ښه، چې ښځې سره کې ته د اوس مردګه و نه پوهېږم مردګه ته نه راځي خو د اوس به ورته راځي که نه. دوی بعضې لقبونو ته ورکوي او دا یو درد نه ډکه او خفګان نه ډکه خبر ده. په اصل کې رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې موږ باید ټول نه بهتر رویه چا سره وکړو، یعنی خپل ښځې سره. په تاسو کې بهتر هغه دی څوک چې خپل ښځې سره بهتر دی. دا حدیث دی. بالکل. دا یو ورور د احسان الله صافي په نامه باندې ښې خبرې کړي دي خو آخر کې ویلي که ښځه بیا مې اصلاح نه شوه نو د پلار کری ورولېږه که نه. دا مې آپشن کیدی شي، یعنی دا مې لاره کیدی شي چې ته خپل ښځې سره خبرې وکړې، منځ کې دویم کس راولې، نه ستا فامیل نه دویم فامیل یو بل کس راولې، ځای ورسره جدا کړې، هغه نه بغیر که هېڅ لاره نه وه نو بیا جدایي خو اسلام کې اجازه شته. ته وګوره چې ستا د ښځې سره بودن ښځه نه دا خاوند ته هم کیدی شي، خورګان هم ویلی شي زما خاوند سره بودن په ګټه دی او جدایي په ګټه ده چې کومه دوی ته په ګټه وه همغه د انتخاب کړي د اسلامي او دنیایي دواړو نګاه نه. بالکل. ماشاءالله ورونو هم ډېر ښه کمنټونه کړي، په همدې به اکتفا وکړو. ولنه زه به خپل نظر ورکم. بالکل. زه باید دا ووایم حقیقي د انسان سایکالوجي او روانشناسي پر نه چې په دوه کسانو کې اختلاف راتلی شي. اختلاف بعض وخت کې لفظي شي، اختلاف بعض وخت کې فزیکي شي. نو دا نه دی چې موږ وایو چې اسلام کې یو قسم هدایت شوی دی چې هغه دې دنیا نه دی. په دې دنیا کې د امکان نه لري چې دوه کسان مېنځ اختلاف را نشي او اکثر وخت کې اختلاف زیات شي نو فزیکي هم کیدی شي. نو اسلام د فزیکي اختلاف ته یو حدود ټاکلی دی چې تاسو به فزیکي اختلاف لکه څنګه مخکې لاړ شئ. خو زه په دې نظر یم په دې آیات باندې سورې نساء سورې نمبر 16 آیت نمبر 16 وضربوهن دلته مسله د ضربه حرف چې موږ درې ټکي تر واخلو ضربه جوړیږي. د دې مسله صرف مختلف علماو نظر ورکړی دی. مثلا ضربه فقط به المعنی ته نه ورکوي، دا د مختلف علماو نظر دی. زه به یو تشریح کوم انشاءالله. ضربه یو دا معنی چې ووهئ، بل دا چې ویډار کوي، دریم دا معنی ده چې فقط داسې یو نشانه ورته ښکاره کوي. که زه مثال ته وایم چې هلکه غلی شه، دا مې قسم نشانه تا ته ښکاره کوم چې ته غلی شه، نو دا هم بعض علما ویلي چې دا معنا ورکوي. البته زه به د هغوی ریفرنس ورکړم، دوی لوستلی شي انشاءالله. په دې علماو کې یو عالم چې زه سره په دې کې ډېر راضي یم، هغه ډېر مشهور مکن قاضي دی، عطا ابي ابن ربا، حتما تاسو به پیژنئ، چې هغه شاګرد و د عبدالله بن مسعود. عبدالله بن مسعود په دې کې شرح ورکړې ده، یعنی تفسیر کړی د دې آیات چې ښځه به تاسو داسې ووایي چې مسواک شکل باندې وي، ټوټ پیس وي، داغ پاتې نه شي، په مخ باندې نه وي. نو دا د شاګرد پاتې شوی دی او دا ډېر وروسته هغه نه راغلی دی چې 1414 هجري کې راځي چې په عیسوي کال کې 622 راځي. دا وایي چې دغه آیات چون ټول علایم ښځو ته ښکاره کول دي چې ته اصلاح شه، اول خبرې سره وکوه، دویم بیډ ته جدا کا، ځای ته جدا کا، دریم ته قار ښکاره کا. عطا په دې نظر دی چې دا اصل کې دولت ته دی چې بیا وروسته هغه ته یره ښکاره کړي یا مثلا سزا ورته ورکړي. دا په دې نظر دی او په دې نظر باندې القرطبي هم په دې نظر دی چې عطا سره په دې نظر شریک دی چې وایي دا اصل کې د خاوند نه ده د سزا ورکړي، دا د دولت او د قاضي ده، د قاضي مسله ده چې ښځه سزا ورکړي. البته په دې کې نور علما دي، حسن البشري، امام حسن البشري هغه هم په دې نظر دی چې دا داسې وهل نه دي کوم وهل چې نن زموږ په جامع کې دي. حتی عطا ابي ابن ربا دا په دې نظر دی چې ته خاوند داسې یو جرم وکړي نو دا باید سزا ورته ورکړل شی. بل حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم
چې ډیر واضح ډول سره ویلي دي چې تاسو ښځې مه وهئ لا تضربوا اماء الله بالکل تاسو د الله بندګي مه وهئ یعنی زه ورته مه ورکوئ مه وهئ نو دا حدیث صحیح حدیث دی صحیح بخاری کې حدیث دی په سنن ابو داود کې دی سنن ابو داود حدیث نمبر 3146 دا حدیث دی دویم حدیث دی چې دوی مرسوا کوي یعنی وجودي چې کوم ځای کې وهل شي او هغه خلط واضح دی وهل دا هغه حدیث نمبر دی سنن ابو داود کې حدیث نمبر 644 خلک لوستي شي نو چې کله رسول الله واضح ډول سره وایي چې ښځه مه وهئ صحیح شو بل کیس دی موږ سره الولید ابن عقده دی که څه شی دی نه پوهېږم چې تاسو عقبه همداسې وایي د ښځه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغله چې ما خپل خاوند وهي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل ته ورشه ورته ووایې چې زما حفاظت د الله رسول کړی دی چې هغه بیرته راغله لږ وروسته یعنی څه وخت ډېر نه و تېر شوی چې وایي زه هغه نه هم ډېر ووهلم بیا دو خپل د جامو برخه ورکړه یعنی د لباس او جامو توش کول او ته دا واخله ثبوت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زما حفاظت کوي هغه بیا راغله څه موده وروسته چې زه هغه نه نور هم ما ډېره وهي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه دپاره بددعا وکړه چې د الولید زما حکم 2 دفعې رد کړی دی نو د ټولو آیاتونو نه موږ ګورو په دې کې دا شک نشته دی چې کله ته فزیکي عمل ته ورسېدلې ته باید حدود ولري ولې حدود راغلی دلته حد ولې شته دی ځکه چې نر همیشه فزیکي قوي دی بالکل د ښځې مقابل کې او دا کېږي دا امکان نه لري چې هغه هم ټیله کوي او تا هم ټیله کوي او ته نرې نه هلته ته یو څه شی کولی شي او دفاعي حالت لرلی شي هغه دفاعي حالت به ستا څنګه وي چې داسې نه وي ته ظلم وکړې داغ پاتې شي یا بل څه شي لیکن نور علما په دې نظر دي چې ته باید حاصل کې هغه ته حس وهل ورنه کړي البته عالمان مثل ډاکټر یاسر قادي هغه وایي په دې حالت کې چې یو نر ښځې ته ډوډۍ نه ورکوي نفقه نه ورکوي نور خواهشات نه پوره کوي او هغه صرف وهل کوي هغه باید بندي شي بالکل نو دا زما نظر داسې دی چې البته کله فزیکي حالت راغی ته په حیث نر چون فزیکي قوي یې ته باید حد خپل ولري چې کوم حد پورې ته خپل زور استفاده کوی شي چې کله حالت راغی حالت نه بغیر ته هیڅ حق نه لري چې په ښځه باندې وار وکړي ګزار وکړي او خصوصا موږ جامع کې ګورو چې ښځه نه پوزې پرې کړي شوي غوږونه پرې شوي دي خلکو په ډانګیو وهل شوي دي لاسونه مات شوي دي هډوکي مات شوي دي او دا د درد نه خبره ده بالکل بل حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو څنګه خپل ښځې لکه وخان غوندې بیا غواړي چې ورسره نږدې شي او بالکل یعنی دا یو قسم جهالت یې ښودلی دی بالکل دا زما نظر دی نه پوهېږم چې ستاسو باندې دغه حدیث چې تاسو وویلی نبی علیه السلام حتی فکر کوم د منبر باندې ناستو چې دا حدیث ویلی که نه و یو ستاسو کې راجګېږي سهار کې خپله ښځه وهي که نه او بیا د شپې راځي ورسره سملي او کوروالی ورسره کوي یعنی دا انسان څومره بې غیرته انسان ده که نه دا قسم رذالت ښکاره کوي رذالت چې دا دومره پس انسان ده چې ته هغه شپه بیا په یاد ولره که نه هغه شپه چې ته بیرته د خپلې ښځې ته محتاجه کېږي او ستا هغه غټ ضرورت په هغه ښځه باندې پوره کېږي ښځې سره پوره کېږي نو ته باید هغه حالت په نظر کې ونیسي او ویې نه وهې په سهار کې صحیح ده که نه نبي علیه الصلاة والسلام د هغه چا لپاره چې ښځه کې یو عیب وي یا یو مشکل وي که نه هغه ته دا وایي چې ته که چېرته په ښځه کې یو منفي پوینټ ووینې که نه په هغه کې حتما یو مثبت پوینټ هم لیدلی شي صحیح ده نو ته هغه په نظر کې ونیسه هغه مثبت اړخ په نظر کې ونیسه هغه منفي اړخ هیڅ وخت کې هم په نظر کې منیسه نو ستا ژوند به بالکل هغه سره په خوشحالۍ باندې مخکې رواني باور وکړه زه قصې درته ووایم زما خو کار دی خلکو سره ده سوالونه او جوابونه بالکل داسې خلک ما ته معلوم دي چې ښځې سرچپه راز وړاندې کړي دي ووایي داسې قصې ما ته راغلي دي که نه نو دا کوم دین شو دا خو نه افغانیت شو نه انسانیت شو دین خو له لرې خبره ده که نه دین خو هېچا ته هم د دې اجازه نه ورکوي چې ښځه سر په طلاق راز وړاندې کړه او وهی او ټکوی کنه نبی صلی الله علیه وسلم په ټول عمر کې یو حج کړی ده مهمترینه خطبه سه حجة الوداع ورته وایي په هغه کې نبی علیه الصلاة والسلام د نورو وصیتونو ترڅنګ مهم وصیت د ښځو په اړه کوي استوصوا بالنساء خیرا د ښځو سره ښه کوئ کنه د ښځو سره حدیث عائشہ نه یعنی نریټ کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هیڅ کله هم نه غلام او ښځې وهلې نو که موږ واقعا د هغوی امتیان یو بیا ولې باید موږ دا کار وکړو دغه حدیث ما مخکې ذکر کړو د سنن ابو داود لا تضربوا اماء الله د باندې زه غواړم بحث وکړم چې الله سبحانه وتعالی چې تاسو لا تضربوا اماء النساء یعنې تاسو ښځې مه وهئ هغوی چې الله بندګۍ یعنې تاسو مه وهئ دغې ما لږ فکر کوو نو په نتیجې په دې راغلم چې ولې الله ښځه ذکر کړي ځکه چې ښځه ضعیفه ده فزیکي
که زه مثال درکم دا ښځه الله سي کړې الله چې دا زما مال دی زما بندګي ده یعنې دا ولایت یې خپل اخیستی دی که زه راشم ستا موټر خراب کړم ستا موټر ما پسې راځي که ته ما پسې راځې زه به درځم ته به را پسې راځې که زه راشم ستا کور دیوال خراب کړم څوک دیوال راځي که ته را پسې راځې زیات وخت یې کیدی شي ښځه تا پسې را نه شي والله چې الله دې پسې راځي بالکل او ژوند به دې خرابي او څوک چې کور کې ظلم کوي ژوند یې بیرون خراب دی ژوند یې بیرون خراب دی او دا نور سایکولوژیکل افیکټونه څونه چې لري ماشوم څومره مشکلات پیدا کولی شي هغه ټرامیټیک مشکلات پیدا کولی شي زده کړه صحیح نشي کولی هغه سوشل انزایټي لري ډپریشن لري په ده باندې مطمئن یم چې ته ډېر معلومات لري که موږ ته معلومات شریکي چې فامیلو کې که جنګ جدال وي نو څه مشکلات وي ډیر زیات مشکلات دي متاسفانه د دغه وهلو په نتیجه کې مشکلات نور هم زیاتېږي یو نفر فکر کوي که زه ښځه ووهم نو زه به دا مشکلات ختم کړم صحیح ده مشکلات به ختم کړم ښځه به بالکل 100% برابره کړم حال دا چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې دا ښځه دا د کږې ملا نه پیدا شوې ده یعنی حتما به په دې کې اشاره دې ته چې یو مشکل په دې کې نر کې مومي نر کې مشته کېدای شي له ښځې نه په نر کې زیاتي که نه په دې جامع کې خو دا نر راځي کېږي همیشه لپاره ښځه ملامتوي صحیح ده همیشه لپاره د ښځې ته کنځاوې کوي که نه همیشه دا ښځه داسې ګڼي لکه داسې زما یو غلامه ده صحیح شوه نو په اسلام کې نبی علیه الصلاة والسلام موږ تاسو ته ښه په وضاحت سره دا خبره کړې چې ښځه کې که عیب وو ته داسې مه کوه چې دا ښځه ځان ته 100% څنګه چې ستا فطرت ته د خپل فطرت سره برابره کړي نه ګزاره ورسره کوه که چېرته وایي ته وغواړې چې دا ښځه 100% د دې اډوکی کوږ اډوکی سیده کړي نو دا سیده کېږي نه که سیده دی کړي نو علاج دا ده چې دا وماتېږي او ماتېدلې څه دي چې دا ښځې ته به ته طلاق ورکړي خبره به ختمېږي د هر انسان ذهنیت جدا دی د نرانو جدا دی د ښځو جدا دی نو موږ نشو کولی چې یو ښځه د نر په حیث موږ سره ژوند وکړي یعنې موږ کله کله غواړو داسې وشي زه به څو اخر نصیحتونه ورکړم انشاءالله ته خپل نظر ورکولی شو باندې زما به نصیحت ورونو ته دا وي چې که ته چې ته واقعا نرې نو دا لارن ده چې ته په وهلو ټکولو باندې خپل هغه بیرونی قهر او دلته کور کې ختم کړي حل لاره څه ده که متاسفانه ستاسو ښځې یعنې هغه څه چې حقیقت دی هغه نه تعقیبوي شریعت نه تعقیبوي اول سره خبرې وکوئ ځای ورسره جدا کوئ فامیل نه خپل منځ کې کېنوئ کولی شي چې لږ نور وخت سره جدا واخلئ که چېرته پوه شي یو هم حل رانغله جدا یې وکوئ نور وهل ټکول اخو ډب دنه څه نه جوړېږي چې ځینو اولادونو ته هم نقصان دی ته به خورګانو ته څه نصیحت ورکړي چې دوی څه شی وکړي په یو حالت کې چې دوی خاوند ته غوږ نه ځي او بې اطاعتي کوي او داسې نه چې موږ وایو خورګانې ماشاءالله ټولې جنتیان دي دلته موږ خورګان لرو چې د خاوندانو ته کافي زجر او تکلیف ورکوي دوی ته ستا نصیحت څه دی خویندو ته پکار دی چې دوی د وس مطابق د خپلو خاوندانو سره گزاره او له حوصلې نه کار واخلي دغه رای حل ده له صبر نه کار واخلي او بل مهم دا ده چې ډیر مشکلات هغه په حکمت باندې هم حلیږي که چېرته د دواړو طرفینو یو بل د مشکل درک کړي نو په اسانۍ سره دوی د خپل مشکل لپاره رای حل هم لټولی شي خو متاسفانه خلک خپل مشکل نه درک کوي که نه بس کوشش کوي چې یو بل باندې نیوکې وکړي یو ته وایي خاوند ښځې ته وایي دا تا مشکل ده ښځه خاوند ته وایي دا تا مشکل په اصل کې ورک وي که دوی د مینې او محبت په فضا کې کینی یو بل سره دغه خپل مشکل حل کړي نو انشاءالله د خبرو له لارې نه دغه مشکل ډیر په اسانۍ سره ختمېدی شي که نه ختمېدلی شي ښځو ته پکار دی چې تر ډیره حده په حکمت باندې خپل ژوند پر مخکې ویسي خیر که ستاسو خاوند هغه بد اخلاقه و تاسو ځان مه بد اخلاق کوئ که ته څومره ځان ورسره بد اخلاق یې دغه مشکل نور هم غټېږي که ستا خاوند کنځاوې کوي ته ورته کنځا مه کوه هغه ګناهګار ده ته ورسره ځان مه ګناهګاروه صحیح ده د هغه مشکلات ساده ونیسه ساده یې ونیسه او ته یقین وکړه دغه یو انسان سره ښه کول دا هغه سختترین دښمن هم سختترین دوست ګرځي دا د قرآن شریف آیات ته بالکل قرآن شریف کې آیات ده که انه ولی حمیم نو دغه خویندو ته زوایم که ستاسو خاوند له تا سره مینه او محبت نه کوي ته ورسره مینه او محبت وکړه که هغه ستا سره ظلم کوي ته ورسره ظلم بیرته جواب مه ورکوه که ته څومره ښه ورسره کوي دغه خاوند یو ورځ حتما له خپل نور له هېڅ چا نه حیا ونه کړي له خپل ځان نه حیا کوي شرمیږي او بیا هغه نرمیږي انشاءالله ستاسو ژوند به ډېر په ښه طریقه باندې مخکې روان وي جزاک الله خیر استاد دا ډېرې مهم مسلې د باندې بحث وکړو انشاءالله موږ به آینده په همدې پوډکاسټونو بحث کوو که څوک غواړي چې همداسې فامیلي بل مشکلات وي موږ په بحث وکړو او ستا نیک نظرونه راواخلو نو دا به ښه وي چې هغوی موږ ته لاندې کمنټو کې ووایي یا موږ ته ایمیل وکړي موږ به انشاءالله په دې باندې بحث وکړو البته زه د پوډکاسټ هوسټ نه یم ریاض رو د پوډکاسټ هوسټ کوي او انشاءالله وخت زما سره موږ نور هم تعقیب کوي او مخکې به انشاءالله الله مو خوشحاله کړي ډېره زیاته مننه جزاک الله الله مو خدمتونه قبول کړي السلام علیکم